بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیاي او خوشحال بیاي. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یي، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امين. عزتمندو، نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستا مخ کې حاضر یم. نن درته محترم او د نهم ذوالحجې یو ډیره عظیم الشان او ډیره طاقتور وظیفه بیانوم. دا داسې بهترینه وظیفه ده چې د اثرات او کمالات به تاسو حیران کی. زما عزتمندو، دا وظیفه د هر ناممکن حاجت لپاره، د هر ناممکن مقصد لپاره د نهم ذوالحجې پرز باندې ډیر افضل ترین او بهترین عمل دی. ان شاء الله تعالی چې کوم جایز مقصد دی وي، کوم جایز حاجت دی وي، ضرور به درته الله جل شانه دغه پوره کوي او په هر قدم به تاسو ته کامیابی ملاويږي. دعاګانې به مو الله جل شانه قبلای او دا کوم جایز کار د پاره هم چې ته دا وظیفه کول غواړي، نو ډیر زر به دستا دغه حاجت به الله جل شانه پوره کی. نو چې دا خاص موقع د تاسو نازای نشي چې مونږه لازمی په نهم ذوالحجې باندې دا عمل وکړو. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست ده چې تاسو واسي هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل ملا تاسو پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف وروړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغه اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، کچر تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ، اعلان دی کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي او لیکئ. د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نو ډېر خپل وظایف تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، کچره تاسو نهم ذوالحجې باندې د عظیم الشان عمل کول غواړي، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، د ذوالحجې ډېر بهترین شپې او ورځې شروع دي او دا هغه با برکت ورځې او شپې دي چې په دې کې اعمال بندگان کوي او الله تعالی د خپل بندگانو دعاګانې قبلي او حاجات پوره کوي او ډیر زیات برکات الله جل شانه د خپل بندگانو په ژوندۍ کې اچي. زما عزتمندو، چې څوک د نهم ذوالحجې یعنی د عرفه د ورځې څوک روزه ونیسي، نو الله جل شانه دته د یو کال برابر د عبادت ثواب ورکوي. زما عزتمندو، دا دومره ثواب مونږ ته الله جل شانه راکړي. او دویمه فائدہ د عرفه د روزې دا ده چې الله جل شانه دې انسان ته رستنی د یو کال ګناهونه معاف کوي. مطلب دا دی چې څوک د عرفه د ورځې یو روزه ونیسي، نو هغه ته د یو کال د عبادت ثواب هم ملاويږي او ورسره د رستنی یو کال ګناهونه ورسره هم الله جل شانه ورته معاف کوي. لہذا زما عزتمندو، دا روزه دی انسان ته د ګناهونو معاف کولو د پاره یو کفاره وګرځي او دا تحفه مونږ ته الله جل شانه د نهم ذوالحجې پرز باندې را نصیب کړي. نو زما عزتمندو، د دې عرفه د ورځې یو ډېر بهترین او جامع ترین وظیفه او عمل ز تاسو ته بیانوم. دا وظیفه د تاسو د حاجتونو د پاره کافی ده. دا وظیفه د تاسو د هر قسمه دعاګانو قبلېدو د پاره کافی ده. خو لیکن زما عزتمندو، تاسو دا عمل مکمل توجه او دھیان سره وکړئ. د دې چې برکات او کمالات چې څومره دي، دا به تاسو په خپل ژوندۍ کې محسوس کړئ. زما عزتمندو، د نهم ذوالحجې ورځ باندې به تاسو دا عمل کوئ
او دروازه نه چې سټه ممتاز فارغ آیا تاسو دا عمل کول غواړئ نو کول شي خو بس صرف دا خبره یاد ساتئ چې مکروه ټیم نیوي ځکه چې پدې کې سلور رکعات نفل دي او نفل مکروه ټیم کې دا ناروا دي نکیږي مکروه دي زما عزتمند تاسو به سلور رکعات نفل نیت په تاسو تړئ نیت مې کو د ځله خلاصه سلور رکعات نفل موس ادا کوم په دې حاضر و خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفی په طرف کو الله اکبر بیا به زما عزتمند کله چې موږ مشورو کو سبحانك اللهم وبحمدك دا بتا سو ہے لدینا پس به الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحه بول ولای د سورۃ الفاتحه نه پس به بیا تاسو 3 مرتبه درې پیره بتاسو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون یعنی سورۃ الکافرون بدرې پیره اولولای او بیا به یوش پیره یوش ځل بتاسو سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد دا سورۃ مبارکه بتاسو اولولای نو دې طریقې سره بتاسو لومبنه رکعت مکمل کړئ بیا به زما عزتمندو د دویم رکعت ته پار را پاسي او الحمد شریف پوای ولد آمین بوائے او بیا با سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایوہ الکافرون درے پیرے بوائے او 21 مرتبہ یوی ظلی بتاسو قل هو اللہ وحد سورت بتاسو یعنی سورۃ الاخلاص بتاسو او بیا با دویم رکاتو کئی دا رنگے پا درم رکات کی با بیا دا سورۃ الفاتحین پس با سورۃ الکافرون درے پیرے او یویش ظلی بتاسو سورۃ الاخلاص ولولئی دا رنگے پا سلورم رکات کی بیا تاسو سورۃ الفاتحین پس درې پیری سورۃ الکافرون او 21 مرتبه یوش ځل بتاسو سورۃ الاخلاص ولولای کله چې ملا سلور رکعات نفل تاسو مکمل کړه برابر موکړه لبیا په پتا عادت کې تاسو درود شریف وای خدا د چې درود ابراهیمی وای بلدا زما عزتمند پکا د چې وو پیری تاسو درود شریف وای د دې نه پس په دعا د پر الله سپور تکي انتهایی توجه سره عجزه سره ګلګلا سره بد الله جل شانه د خپل مسائل حل کېدو لپاره دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی د عرفه د ورځې روزې په برکت سره دغه رنګ دا ډیره بهترین ورځ ده د دې په برکت سره به الله جل شانه ستاسو تمام مسائل حل وګرځوي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مې ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د خپل دوستانو سره د صدقه جاریه په تور باندې شیر کوي ځکه د نیکه خبره خورول او شیر کول دا صدقه جاریه وي ملاوي ګم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان.